په جلسه کې خپله مارشال فهیم دا خبره وکړه کسی که نان ډوډۍ گفت شلیک لونگی تروریست پیرانتنبان تروریست کتابونه ولیکل وروره ګله مجلې ولیکلې لیکنې وکړې وروره ګله امریکایانو ته به ورکولې منظم شکل دغه امرالله صالح ته خو تاسو قمندان وایي هغه وایي افغان وایي دغه امرالله صالح امیر امنیت شو ټول کوردینات خارجیانو ته به دوی ورکول خارجیان بېچارهګان خبر نه ونو خارجیانو ته به دوی ورکول که مثلا په دغه کلي کې د طالبانو ډله ده یو خیل بم به داسې راخطا کړو چې دغه کلی به داسې بیخ کې داسې نیم کړه داسې بس وغورځېد داسې بیا نیم کړه دغه مکمل کله به د منځه لاړو خو وروره ګوره څومره چې کول دا پښتانه قتل عام کړم هله نو تر کله پښتانه خو نه خلاصېږي نو د یارې اووه بچي اته بچي خو یو تعداد خلک لاړل پاکستان ته مهاجر سو وتښتېدل کورونه یې پرېښودل دغه د بامیانو نه وتښتېدل د نورو ځایانو نه وتښتېدل دا هزارهګان راغلل وروره ګوله د دوی کورونه ونیول نور راغله نو خو ډېر ظلم شروع شو تر دې بېحده ظلم شروع شو خو بیا دویم واري طالبان راغله اوس او دویم واري طالبان څه رقم راغلل خلکو راوستل لومړی وارم طالبان خلق راوستل او دوم وارم طالبان خلق راوستل د سینې دی راسي دوی راغلي خلک مجبور سول یو خپل کور نه یو بچی ورکه بل د بل کور نه یو بچی ورکه ډله جوړه کړه وروره ګله دویم واري دا خلک را اوس دویم واري بیا ورته غاښونه چیچي خو پزل د خدای چې دا ځل اوس رسنۍ سته او بل دغه طالبانو په خوله کې ژبه پیدا شوې ده خپل ځان نه دفاع کوي پخوا د دوی اصول داسې خپل ځان نه دفاع نه کوله اوس دوی دروغ وایي هلته وروره ګله پلاوی ورځي ګوري چې نه قتل سته مثلا هزارهګان وایي که ما هزاره راکشته دلته ادعا کوي اوس دغه 15 کالو کې ولټول 1000 مړ سوی نه ده بله ورځ هرات کې وروره ګله یو تعداد شیعه مذهب مړه سول پوزې ته وګوره سترګو ته وګوره قوارو ته وګوره زمونږ او تاسو خپله آریان خلک دي آریایان دي د قوارې نه ښکاري که نه خو راغلي دي ولا و 1000 کشته شوله په دې 15 کالو کې یو سند نه لري چې 1000 مړ شي اوس یې خارجي ته وایي که 1000 کشته نه شوی دروغ میگی بیا درمله سند ما خو نه دیدیم خو پخوا اوله دوره کې باور کوو اوس احمد مسعود راضي وایي سر زنای ما تجاوز بشه امریکایانو خارجیان چې پلاوی ګوري چې نه تجاوز څه نه بل او دلته ځوانان هم ستا د وروره یو تعداد راځي په رسنیو کوي دا دروغ دي ما وایي ځانه تجاوز نه کوي یعنې اوس ښه ده خو دا میډیا به په لاس کې نیسئ لکه څنګه د میډیا په زور چې احمد شاه مسعود ملي اتل سو د میډیا په زور د خلک قهرمانان سو د میډیا په زور د خلک مخکې ولاړل عین شکل د میډیا په زور تاسو هر کار کولی شئ میډیا په خپل کنټرول کې ونیسئ او یو شی تاسو ته ووایم ګرانو یارانو دغه ژبه چې زه خبرې ورباندې کوم دغه ژبه په تاسو باندې حق لري دغه خپل قام چې تاسو خپل ځان پورې تړئ چې سبا د جنازه کوي سبا درپسې خیرات کوي سبا د ملاتړ کوي سبا وروره ګله هماغه پسې تړل شوی دغه قام په تا باندې حق لري دغه حق ادا کړه صدقه دې سم دغه حق ادا کړه د خپل ژبې حق ادا کړه د خپل قام حق ادا کړه خپل وطن حق ادا کړه خپل دین حق ادا کړه د خپل هر ارزښت حق یې دی در باندې دا دین په تا حق لري دا ژبه په تا حق لري څوک به دومره ادا کوي یو موټی څوک به یو لپه ادا کوي څوک به یو غېږه ادا کوي څوک به یو ډېر زیات ادا کوي خو څومره چې زور لري د خپل دین حق ادا کړه خپل ژبې حق ادا کړه خپل وطن حق ادا کړه دا په تا حق لري دا ستا وجیبه ده ستا فریضه ده تا حق دی وروره ګوره ته دا کار وکړې هغه پښتون چې خپل ژبې ته کار نه کوي هغه بیخي ماته بیخي د پښتون په نوم یو تور داغ ده هغه پښتون چې خپل قام ورباندې ګران نه هغه بیخي د سړي زوی نه ده او دا مسایل ډېر سخت دي یو بل ملاتړ وکړي قوم پالي زده کوي قومیت خپل وپېژنئ ارزښت خپل وپېژنئ وروره ګوره خپل ځان چې ونه پېژنې دین نه سې پېژنده اوس په خبره پوه شوې خپل ځان دې وپېژنه کله چې زه وایم قومپال ستا په قوم کې دغه تاجکانو ته وګوره احمد شاه مسعود یو اخواني و برهان الدین رباني یو اخواني و یو افراطي و یعنې ډېر یو کلک دریزه مسلمانو افراطي مسلمانو لطیف پدرام یو کمونست دی هغه بل یو بل تاجک و هغه یو کمونست و بابرا کارمل یو کمونست و خو ام لطیف پدرام سره مینه لري ام بابرا کارمل سره مینه لري او ام خپل ملا سره مولا رباني سره مینه لري مولا احمد شاه مسعود سره مینه لري دې ته وایي هوښیاري خو ته راغلی ولا دا جمهوریتۍ ده دا طالب ده دا سکولا نش پښتون ده وروره ګله داسې خو نه کېږي چې ټول د تا په څیر سي او موږ هر رقم خلکو ته ضرورت لرو
همدغسې د پښتنو سیکولرانو حکومت وکړي، د پښتنو جمهوریتانو حکومت وکړي، د پښتنو طالبان دې حکومت وکړي. نو یا نو دا خو حق لري. نو داسې خو نه کېږي په یو کور کې یو زوی ملای، بل زوی ډاکټري، بل زوی انجینري، بل زوی وروره ګوله مستري. نو داسې خو نه کېږي چې ټول یو رقم شي. دا خو کور ده. نو دې کور کې ملا سته ده، باید مینه ورته ورکړي. دې کور کې انجینر سته ده، باید مینه ورته ورکړي. دې کور کې شاید یو د کم لیونی پیدا شي بیخي زه مسلمان نه یم، هغې ته مینه ورکړه. اوس دغه امریکا کې موږ یهود هغه پښتانه یهودان لرو، یهودیت پښتانه عیسویان لرو. په خدای دومره ښه خلک دي، دین سره زما څه کار. وایي پولاد جانه شی په خدای وایي دومره مې خوښېږي چې پښتو خبرې کوي. هماغه خلک د اسرائیلیانو سره امریکایانو سره کینی جلسو کې ګرځي را ګرځي. دا موږ ته ګټه رسوي یاره. خفه نه سئ. دین هر چا خپل د اوس ګوره زما په ما باندې دین ګران ده. خپل دین مې مسلمان یم. 5 وخته مونځ په امریکا کوم. په عمر کې نه کم ډانسخانې ته تللی، په عمر کې نه کم زناکه بازي مې کړې، ځکه مسلمان یم. صحیح ده. همداسې په ما باندې دین مې ګران ده، همدغسې په هندو باندې دین ګران ده، په یهودي باندې دین ګران ده، په عیسوي باندې خپل دین ګران ده. نور باید احترام وکړو. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې د نورو دینیانو ته ادیانو ته احترام وکړئ چې هغې د تاسو دین ته احترام وکوي. نو ګرانو پښتنو چې په هر دین، په هر مذهب، په هر فکر، په هر مفکوره زما یارې، خو دلته به تاریخ، دلته به خپل هغه تعریف ماته کوي. پښتون یا افغان هغه څوک ده چې خپله ژمنتیا خاورې ته وښیي، خپله ژمنتیا ژبې ته وښیي، خپله ژمنتیا وروره ګوره ارزښتونو ته وښیي، قومیت ته وښیي. هغه زما پښتون ده او زما افغان ده. اوس د نو زما شخصیت سره کار نشته که څه رقم سړی دغه شیان سره مینه وکړه، زما افغان. خو که پښتون هم اوسې، پښتو وغږېږي، پښتو کالي واچوي او د پښتو تذکره ولري. خو د پښتنو اصول چې درکني نه دي منم. د پښتنو اصول تاسو ته معلوم دي. باید په خاوره ننګ وکړي، ننګیالی باید اوسې، توریالی باید اوسې، بریالی باید اوسې، وروره ګوله مېلمه پالنه باید ولري. وروره ګوله دا نور زموږ او تاسو اصول باید یو چې څوک در باندې ظلم کوي بدل ورڅخه واخلي. لکه پارسیوانانو په زموږ ظلم کړی، 50 کاله پارسي حاکمه کړې، اوس که ته پښتون بدل باید واخلي، 50 کاله باید پښتو حاکمه کړي. صحیح ده؟ صحیح ده که نه؟ دغه بدل ده وروره. هر ظلم چې تا سره کړی دوی سره یې وکړي چې بدل ورڅخه واخلي. که واده نه قصد پښتون نه یې. پوه شوې؟ اوس به یو څو دانې ملګري، څو دانې نیولان راپورته کړم او تاجکا، هزارها، ازبکا، بخصوص مردمی که تاجک هستین خود تاجک میگن ببین رفیق قند، ما قومیت مشکل ندارم ولی اصطلاح شو. هر قدر کتمه خود بزنین من نمیمانمتان، چون من خواندگیستم، من دیدگیستم، من مطالعه کردگیستم، من شما را چک کردگیستم. اما قدر سه که دمی 1 سال چقدر سبک شدین. در بین مردم جامعه آبرو ندارین، عزت ندارین، ارزش ندارین، مردم سرتون اعتماد نمیکنن، مردم دوستان ندارن و این ادامه پیدا میکنه. خود خراب نکنین. ما به خاطر تماسای یک چند تا دوست همین مسائل تاریخی را کنار گذاشتیم. یک چند تا دوستا برای ما گفتن، گفت عزیز بیا خیره، میگم ما بیخی برای ما گفت ما بد کردیم، گفت تاجکی که سر تاریخ پشتون گپ زده بد کرده، گفت عزیز رد ما را الا بده و راستی هم میگه. چون اگر ما این رقمی پیش بریم با مردم با عزت تاجک ما نه آبرو میمونه، نه عزت میمونه، نه تاریخ میمونه، نه حیثیت. هیچ چیز براتون نمیمونه و نه مانده. عمل شب و روز تاریخ نویسایتون چک میکنه، همین 5 سوال ما را جواب بده. باور به خدا بگو هیچ چیز ندارین. گاهی بیادر در دامن یکی خدا میچسبونین، گاهی در پشت قوم. پارسا شما را هیچ انسان فکر نمیکنه. پرژن یا پارسا شما را اینمی شبانه مهریار، ما خو عادت ندارم با خانم‌ها چیز بگویم. امیر زیر لایفش میشینم، قصدن میشین، میگم بان چی میگه، دلم سرش میسوزه، دانش تا گوشش چیر میشه. میگم ما پارس هستم، با خدا یک دانه کتاب شبانه مهریار نخوندم. فقط اگه یک دانه کتاب اینمی شاهنامه فردوسی را درست بخونه، اینمی زنکه دیگه نام فارس نمیگیره. امی دیگه چیزا نه، شاهنامه فردوسی را درست بخونه، امی شبانه مهریار. اگر تو دیگه در زندگی دیدی که نام فارس گرفت، چون پارس شما را انسان فکر نمیکنه. یعنی ما پشتون در کتاب خود را توضیح نگفتیم، ما پشتون تو را در کتاب خود رومی نگفتیم، ما پشتون تو را در کتاب خود توهین نکردیم، ولی ایرانی تو را توهین کرده، ایرانی تو را توضیح گفته، ایرانی تو را بیگانه گفته، ایرانی تو را دشمن گفته. از اینکه در خونه کتم این نمیشی، 45 ساله 50 ساله زن هستی، پای دلب گور است، او فلتر و آرایشی که میزنی خود این حیثیت تا حفظ کو.
حیثیت مادرت حفظ و حیثیت خواهرت، قوم فامیلت حفظ کو برادر. کتا زن ما ایران چیستی؟ تو چیستی؟ ایران اصلی همین نام از ماست. تو میری برادر دو 4 تا ظالم و مردم میچسبانی خدا تاجکای ما رو اونجا میبری. تاجک او تازی میگه بدبخت انسان. همین رقمی گوی لوده دیگه پسقاق دیگه ایشی بیسواد. یک آدم بیسواد بی منطق چت جی پی تی، یک آدم کلان روانی، یک آدم کتاب برای ما کشیده. امیر المومنین خوش آمدی. کتاب برای ما کشیده، ما برش پرسان میکنم که امام ابو حنیفه برای ما تاجیک ثابت کو. برای ما ورق نشان نمیده، میگه این خطیب بغدادی. اما قی آدم بیسواد است که خطیب بغدادی بلیاز خدا کتابش بخونین. در کتاب خطیب بغدادی امی امام اعظم صاحب کافر گفته، تاجیک تازی گفته، دونمو کتاب گفته او برادر. ولی نمی بیعقل ناخوانده از چت جی پی تی میاره و کتاب بیادر بالای سر خود میمونه او برادر. او را داخلش بخوا بازی تازی میگه، باز تو دوجه برای من لفظ تاجیک پیدا میکنی. او بیعقل بازو خود امام ما را توهین کرده. می ابو حنیفه کافر گفتش، گفتی از 3 بار گفت از دین گفتی خارج شده، ما پس به زور برگشتاندیمش. تو اومدی برادر عزیز کتاب برای من منبع میاری؟ بیشر بیعقل بیسواد واسه ورو رگوله. امیر صاحب مومنین مایک دی فولاد ماشین بچه نغمه جورسی خیرتی نواسه صدیقه پایین شو بچه یک توهین نکنید. توهین نگو قطنی داو نزنی نه خدا و قرآن فامیلی سرطان لایف میگیرم با خدا و قرآن. اگر تا صبح از پیش الان یک چیز براتون میگم، داو نزنی. یک چیز براتون میگم. امی تاجک های نکتایی دار و یونیفرم دار و همون تاجک هایی که خود دانشگاهی میگین، ان یک تونه غیرتی دمی بسته قوم تاجکتان نیست که اینمی یک افغان بشینه اینمی جا بحث بکنه. قوم تا برش ثابت بسوس، ما کتت مشکل نداریم. تو میایی بچه نغمه یعنی چی؟ یعنی چی گپای سبک میزنی؟ در بسته قومتون 6 ماه موتر تسلا را برای جایزه موندین. یک آدم با سواد، یک آدم با منطق، یک آدم با درایت و با ادب و با استدلال ندارین. شرم است. بچه نغمه خودتون، بچه نغمه خودت کلان یعنی چی؟ یعنی چی؟ درود سلام افغان جور بخیر، صحتتان خوب؟ خیر. درود سلام. اینی اخلاق احمد شاه مسعود است. دوجه نبر بسته کمای که تا امیر از اصلیت دشت صبر کمای که تا بسته کو باش که نوبت است. تو انسان احمق جاهل. او روز براتون گفتم که در مجلس داخل میشین میبینین که 2 نفر صحبت میکنه، استاد شو بگذار که گپای از خلاص شو باز مداخله کن. این نیست فقط تازی دیگه خاصیت سگ داره. همین داخل شو جف میزنه. سگ بچم سگ آرام باش سایکو آرام باش پیش یکی تا خلاص شد دیگه کلتان بالا میرم. خدا یارت مهرباني وکړه. جناب پولاد احترامات ټولو دوستانو ته. تاسو پښتنو نه اوله کې مخکې لدینه چې خبرې خپل شروع کوم دا خواهش درلاره چې د پولاد چې لایف راغی تاسو د غاړه په دین دنیا بسته کې نور خدمت نه لري. پوسټ د لایکونه باید 3 لکه 4 لکه 15 لکه ته اتوماتیک تاسو پورته کړئ. مخکې لدینه چې تاسو باندې غاګو کې څوک درته خواهش وکړي الله ز د فی تاسو ته د کومنټ هغه کې پینګ کی. موضوع دومی است وطندارای گل که ما به خاطر از اینا که اینا میبینن که من داو میزنن فحاشی میکنن بچه نغمه میگن یا دیگه میگن، شما باید بچهای پشتون ملیگرایی تا اینمی دقیقه خیلی زیاد کردن. کلتان میگم کسایی که در بحث‌های سیاسی اشتراک میکنن مسعود در بحث‌هایتون دیگه اینجا نگوین که محمد شاه مسعود یا فلانی یا دیگه، فقط مستقیم مولا مسعود به خاطر که چیزی که اخوانی و جهادی است کلش مولاست. اتو نمیشه که با شما کسایی که طرف شما زوار ملا و چی خطاب کنن و ملای اصلی را که کل جنایت کرده او را شما فراموش کنن، اونا را پیشوند ملا را پیشنهادشون اضافه کنن. و عزیز پولاد من یک سوال جنایی از خود دارم، چون در داخل افغانستان کار کردی، در چیز بودی، در نیروهای کشفی اطلاعاتی بودی و یک قضیه خیلی کلان در فرانسه رخ داده، در پاریس فکر کنم رخ داده. یک قضیه ما معذرت میخوایم بابت از این سوال، ما باید جواب بدیم به خاطر که ملت اینجا برادر فامیلی سرگردان و چیز هستن بی جواب ماندن. یک تجاوز جنسی بالا یک حیوان خانگی یا حیوان صحرایی صورت گرفته در داخل فرانسه و حیوان متاسفانه بز بوده و گوش راست از این بز هم قطع بوده. متاسفانه خوشبختانه من نمیفهم، شباهت خیلی زیاد من چون بکی داشته ایره نمیفهمم. اما دوستا اینجا سرگردان دایی هستند که آیا این قضیه سیاسی است یا فقر جنسی شمرده میشه؟ جناب پولاد صاحب به نظرتون نمیره؟ این قضیه همون کسی که کار کردن و دمی کارا عادت بودن
و در بدخشان هم چنین قضایا را ما ثبت داشتیم. ما خود زندان‌ها گشتیم. در پنجشیر ما چنین قضایا را ثبت شده داریم و امیال ثبت است. اگر باور ندارین برین زندان‌های پنجشیر و بدخشان اینا را ببینید و اینمی قضیه را که چی کردن. ما تا جایی که معلومات گرفتیم این آدم از اونابه است. اونابه است، فکر کنم در کدام جای پنجشیر است، من نمیفهمم. او این آدم از اونجا است. برای ما پیش یک چند روز پیش یک تعداد افغانا در دکان مرا استاد کردن. گفت عزیز پولاد ولا به شرمون و شرمیدیم ما و به شرمو شرمیدیم ما افغانا. گفتم چطور؟ گفت والا اینو تر بالا یک بز یک افغان تجاوز کرده و در رسانه ها نام ما افغان ها گرفته میشه. آبرو و عزت و حیثیت ما گفت زیر پا شد. گفتم مقصر اصلی از این بیشرمی و که فعلا ما به عزت میشیم، گفتم مقصرین اصلی از این گفتم غازی امان الله خان، گفتم اعلیحضرت ظاهر شاه. این افغان ها ایران من گفت چی میگه او پولاد؟ گفتم اون بود نفر بزرگوار بود که بینمی کولابی، بینمی لندغر، بینمی سمرقندی، بینمی لچک مردم گفتم تذکرام دادن، پاسپورت هم دادن، زمین هم دادن. آل بیادر که میاد لندغر را گیر میکنن در اروپا، هر لندغر را گیر میکنن در اروپا، هر متجاوز را گیر میکنن، جیبش آواز میکنن تذکره افغانی. ولی قواریش اسای کنی، پکولش اسای کنی، آن با اینی رقم پتنونش اسای کنی. برادر از این سربست تجاوز کرده، برادر آن نام ما افغانا بد شده. اگر اینمی امان الله خان، اگر اینمی غازی امان الله خان و اینمی ظاهر شاه به اینمی مردم تذکره نمیداد، با خدا نام افغان ها آل بهترین نام در بسته دنیا می بود. از دست از ما به شرم و شرمیدیم. در فرانسه سیکریتی در دستش زیر از برج میگرده. او برادر بنیاز خدا آل عکسایش خود دیدیم. نوشته کنین در گوگل لندغرها در فرانسه. تو نوشته کو گوگل داری جون. تو نوشته کن من نوشته کنم اینمی در قبر مردم ظلم است. ما امان الله خان و ظاهر شاه در ما پشتونا افغانا ظلم کرده برادر. درست است یک آدم درست هویت بتی مثل مردم وزبک واره کاریگر است. خیره گپ نیست. مردم هزاره را هویت بتی مشکل نیست. کار میکنن وطن خود دوست داره برادر. یک هزاره را پیدا کردن نمیتونی که سر خر باروت آورده باشه. ولی این مردم برادر عزیز دیگه هویت دادن اشتباه بوده به خدا. خب بزرگای ما مردمای دلسوز بودن. فکر کردن که شاید یا چی بودن. این تو نمیالم ما خود. حالا ما یک تعداد پشنو یارا فکر میکنن که بیادر ماست. نه بیادر نیست. کسی که خائن بود وطن دوست نبود تو بیادر نیست. بیادر ما استاد جلال است، تاجیک است، جانم فدایش. استاد جلال بدخشی. با می رقم صدها دانه هزارات تاجیک و برادرای ماست. ولی لچک، لندغر، اوباش ایره بیادر ما نیست. و این ایره مربوط قوم نمیسازیم. برو خیره. خب مننه پولاد صاحب. جواب تا گرفتی بیادر؟ بله صاحب مننه ډیره زیاته. خدای په امان. سلامت اوسې. ښه یک تعداد از دوستا را بالا میاریم، صحبت میکنیم. ببین عزیز، اینمی سوشال میدیا آینه است، آینه قومت است، آینه ولایتت است، آینه زبانت است، آینه هویتت است. اگر تو تاجیک نوشته کردی و بالا میایی و درست حرف نمیزنی، این به این مانا که تو قوم تاجیک به نمایش گذاشتی. اگر تو عکس احمد شاه مسعود گذاشتی و از پشت از او عکس توهین میکنی، به این مانا که او احمد شاه مسعود می دوا زده. اگر تو باز افغان نوشته کردی، تا تم وایم افغانه خود چه خور و مرد سکنزل که دا پا دی من استا افغانیت خرابه که یاره. خو زما ما تخپل شخصا که زه افغانم نوای، که زه پشتونم نوای، خو بیا هم ما دغه پښتنو سره مینه کوله. ځکه د پښتنو جوهر ما ولیدو. دغه شبانه مهریار پورا 3 کاله موږ او تاسو ته توهین او تحقیر وکړو، خو یو پښتون دته توهین ونه کړي. عادل سادات بیخي موږ ته داسې سپکاوی کوي د حد نه، خو یو پښتون توهین ونه کړي. یو پښتون به پیدا نه کړي چې چا د ښځې عکس پورته کړی، یو پښتون به پیدا نه کړي چې چا د مور یا د خور انځور یا شی ورته کړی وي. دغه خو جوهر ده که نه یاره، دا خو اصلیت ده که نه یاره، دا خو ستا دغه خاصوالی ده که نه، قربان دي سم، صدقه دي سم. دا که زه هزاره وای ما په تاسو باندې افتخار کوه او داسې به ساتو. هیڅ کله احساساتي نسي. د دغه یاور د ښځې عکسونه خلکو نشه که دا د ښځې عکسونه ما سره ډېر پخوانه وو، دا څوک چې زما نږدې ملګري دا خبر دي، خو ما هیڅ کله نشر نه کړه. 100 رقمه توهین یې راته وکړه، ماله نه یې کومه، نه یې نشرومه. همدغسې د ډېریو ما ته د دوی هغه یو نوم بیا نه اخلم، یو ښځې مسج کړی ده، ما ته بله ورځ کنځا وکړه، هغه مسج ما افشا نه کوي ورته. دا خو د پښتنو جوهر دی یارانو، او همداسې به مخکې ځو. خیر ده دوی به موږ ته توهین کوي، دوی به موږ ته تحقیر کوي، خو هغه بریا د حقیقت ده. څوک چې په حق بریا د هغه ده.
همدا اوس په دغه اوسني نظام باندې دغه اوس طالبان حاکمان دي 2000 رقمه تهمت او بهتان ور پورې خلک وهي دغه افغانستان انټرنیشنل کې کینه خو هغه دی ولاړ دی هغه وروره ګل زمر پسې غاپم قرار مور پسې غاپي هغه بل شین اسمان زری مور پسې غاپي سلر نور خدایان مور پسې غاپي خو یې ځای نه نسی ځکه هغه په حق دي منګه نه حق یو منګه په جمهوریت کې مغلو نه حق وو اورور نوکران و مزدوران و شرمیدلی به حیثیت به عزت خلک یو اسکر یو د امریکایي اسکر سپیو زما جنرال د امریکایي اسکر سپای و زید ته اقرار کوم کنه یارانو درو خو نه وای په سترګې مې لیدلی کوي عکسونه درواچو دا غره رتبه په زرابین کې نه معلومه ده امریکایي به زما جنرال دی بس وبچ وبچ دغه سی و نو ما مالته کار کړه خو زم د سړی بچی نه یم ځکه سړی زوی وای ما د محقق د لاس لاندې د خلیلی د لاس لاندې یا اورورا ګل دغه د سالور سوا بي سوا د جنرالان لاس لاندې ما کار کولو خو زمونږ هم ګناه نه و زور په موږ باندې زور نو بیا هم زه خو ملک زره تاریخ ما د پنشیره کېدم اورورا ګل اخوا دې خو خدمت کول د ننګرهار خلکو ته خدمتونه وکړم همدغسې اورورا څلور دېرش ولایاتو ته لاړو اورورا بایومیټریکونه هم جوړ کړل تذکرې هم جوړې کړې زندانونه هم جوړ کړل دغه نیمز و ایرمز و دغه شیانو ته هم ډېر زیات کار وکوي د اداري سیستم هم ټکنالوژیک موږ خو ډزو خلک نه وو بیا هم لږ زره خدمت مې وکړو خو موږ ډېر زیات خیانت وکړل ډېر پښتانه ووژل دغه د قندهار وضعیت څه طاقت دا جمهوریت خو داسې نه و لالا جانه زه د یو مدیر په صفت زه تاسو ته دا وایم دا جمهوریت یوازې په کابل کې و دا جمهوریت هغه په کابل کې نیم کاله و دغه ارزان قیمت طرف هم جمهوریت نه و دغه جمهوریت یوازې په دغه پنجشیر او په دغه ځایانو کې و جاهد پنجشیری وزیر بسم الله محمدي پنجشیری وزیر وایس برمک پنجشیری وزیر دا درې وړو یعنی ګوره همدغسې نور پسې وزیر خارجه د مکمل هیواد خو بهرني مشاور سره به جلسه کوله یوازې په څو ولایتو به غږېدل نه هلمند پیژنده وزیر د مکمل افغانستان خو هلمند نه پیژنده قندهار نه پیژنده ارزګان نه پیژنده خوست نه پیژنده پکتیا او پکتیکا نه پیژندله زابل او فرای نه پیژندله هغه ته به څه ویلې ای ولایات تروریستیس یا باید سرکوب شوه عین شکل اورورا ګله وزارت دفاع هم داسې و هغه لوجستیکي بحثونه کوم یو شی ته تاسو ته هم دغه څوک چې په هغه کې کار کوي دا ویډیو ثبت دی یو شی تاسو ته وایم همدغه شیبه چې زما د خبره تاسو ته معلومه شي زه خو پرته د ثبوت خبره څه وکم به زما په ګېډه درد کیږي پرته د ثبوت زه نه غږیږم همدغه شیبه یو کمیسیون جوړ کړي یو ټیم جوړ کړي ولاړ سي د کورنیو چارو وزارت پیژنتون ته او د جمهوریت د 2002 نه تر 2010 پورې دا ګرد تشکیلات راوباسي زي لارسي ټول یو ماډل خلک طرفې به وګورئ چې د بېسواده جنرالان جوړ کړي د 2002 نه تر 2010 پورې دغه اته کالو کې لارسي پیژنتون پروت دی دا ټول اسناد راوباسي چیرته چې د پیسو پوسټه پنجشیری بدخشی او شمالي وال کاغه لوجستیکو کاغه قراردادیو کاغه مامرو تیل لاري صاحب روغانيات کاغه ورورا ګولا کم لوکس حوزې زیو دا ټول هم دغه خلک عین شکل یو کمیسیون جوړ کړ وزارت دفاع ته د 2002 نه تر 2010 پورې دا تشکیلات وګورئ دا مکتوبونه وګورئ چې څومره جنرالان جوړ شي عین شکل ریاست امنیت ته راشي عین شکل ورور غل وزارت خارجه ته راشي عین شکل دغه ولې نه راس پړی تاسو بلا ویلیاس تاسو وړاندې یاس خو کمیسیون جوړ کړي یو خارجه هم پکې راوغواړه یو امریکایي هم راوغواړه یو هغه هم راوغواړه ورته راسته تم سره شاهد اوسه د ناظر په توګه چې هغه به دنیا ته وخی دغه هغه ته وخی دغه سازمان ملل دغه ځان ته د نور کمیسیون لار سي د 2000 تاسو نقل درکم 2008 نه تر 2002 نه تر 2010 پورې اته کاله لار سي د وزارت دفاع تشکیلات او مقرریانه د وزارت داخلي تشکیلات او مقرریانه د ریاست امنیت تشکیلات او مقرریانه د وزارت خارجه تشکیلات او مقرریانه همدغه سي پسینیسه والیان لار سي ورور غوړې اداري امور ته لار سي والیان ولسوالان دا ټول تشکیلات وګوري
هلته دې نړۍ ته وښایې نړۍ ته چې پښتانه څه رقم حس شوي وه پښتانه څه رقم حس شوي وه هلته بیا هغه ورقه راواخلئ دغه قرار ته یې مخکې کېده دنیا ته یې مخکې کېده افغانانو ته داسې نشر کې په دیوالو یې ونښلوئ ورته دغسې ظلم د پښتنو په حق کې سوی ده بیا به د سر کار وکړي چې تا باندې څومره ظلم سوی او بل شی تاسو ته وایم حین شکل یو بل کمیسیون جوړ کړئ د 20 کالو دغه نظامی شهداو او کم خلک چې شهیدان شوي دي په بمانو کې د دوی قومیت را برسېره کوي ما لیکلي دي ما جوړ کړي دا شیان ما ډېر اسانه توکمه وایي راوځي توکمه وایي راوځي لاړ شئ د تکفین او تجهیز د 420 شفاخانه داود خان شفاخانه وګورئ 90% پښتانه مړه شوي 90% پښتانه په انتحار کې مړه شوي 90% پښتانه په اردو کې مړه شوي 90% پښتانه په پولیس کې مړه شوي 90% پښتانه په هر ځای کې مړه شوي دا زه ته اسناد نه سوځېدلي دي نه اور اخیستل ته پراته دي زه یې لاړ شئ تاسو ولې دا نه ښیوئ تاسو ولې دا نه ښیوئ دا نه زه درته وایم زه لاړ شه که دروغ مو ویل حلال مې زه لاړ شه ویې ګوره زه لاړ شه زه خو صلاحیت نه لرم زه خو لرې منو زه خو زور نه لرم زه چا یې منو تاسو لاړ شئ یو بهرنی ناظر هم ځان سره بوځئ دغه رسمي راوباسئ نشرولې په ما 100 ادارو ته زه خپل رسوم یون ته بیا هم وروره ګله د یون دغه کم 11 ادارې چې دي ټولو ته زه ورغلم همدغسې وروره ګله دا څه پارلمانونه چې د نړۍ دي ټولو ته ورغلم زه یې رسوم تاسو یې وباسئ زه دا دومره ظلم چې په پښتنو سوی دا ولې ګناه هم څه ده ولې ویده یې نو لالا ویده یې نو او خو دغه غټ سوس ته وانخله ته ما ته پښتون نه یې ځکه ته د بدل رکن ته هېروې او یو رکن چې د پښتو د هېر که ته پښتون نه سوې دا د بدل رکن ده دا باید خیر ته ظلم مه کوه ته زیاتی مه کوه ته بندي کول مه کوه خو ته حقیقت خو دومره غیرت خو ولرسته ته خو د حقیقت راوباسې د خلکو ته که نه تاسو خو اوس د نظام دعوه لرئ تاسو خو وروره پلانکي دعوه لرئ دغه 15 کالو کې تاسو دا شی نه وي زده نه وي زده تاسو چې شی مستند کړي دي تاسو ماته دا ووایئ دغه زرهاوې پروژې چې وروره ګله ته ماته وښیه د قندار کې یوه پروژه وښیه په جمهوریت وخت کې وښیه ډاکټر غني ته ټول مشرقي رایه ورکړه کونړیانو رایه ورکړه 100% لغمانیانو رایه ورکړه 100% ننګرهاریانو رایه ورکړه 100% ته وښیه د غني یو پروژه ننګرهار ته راکړه یا لغمان ته وښیه یا کونړ ته وښیه ته راکړه وښیه ولې دا نه مستندوئ ولې نه وایې چې په تېر 20 کال جمهوریت کې دلته کار نه ده سوی ولې نه وایې چې تېر 20 کال جمهوریت کې قندهار کې کار نه ده سوی هلمند همداسې کنډواله پروت دی فراه کنډواله پرته ده خوست پیږي کانتینر بس پیسې راغله ته لاړ شه د خوست ښار وګوره یو دونه که زرزمیني لري او وروره ګوره ویې ګوره وضعیت یې ته ماته وښیه یو پخته سړک په خوست کې دا ظلم دی که نه یارانو زه بیا یو څو دوستان راولم چې هغه وکړي بیا به زه یو څو دقیقې په تلیفون کې وغږېږم داسې یو څوک ستاسې دا لایف کنټرول کړي زه به یو څو دقیقې تلیفون کې وغږېږم ته ورېږه امیره ته پاس راسه امیره ته پاس راسه ته یو څو دقیقې دا لایف کنټرول کړه زه ماته یو عاجل زنګ راځي په خیر امیر جان ته دا لایف کنټرول کړه زه دغه یو تلیفون ته زه جواب ورکړم بېرته راځم سمه ده مهرباني الو بله